چې خلق به قرآن وی او سوچ به پکې نه کوي. خلق به قرآن وی سوچ به پکې نه کوي. دې څه نښې موږ سره مخکې تېرې شوي چې قرآن سره تعلق ساتي. قاریان به ډېر شي، قاریان به ډېر شي، علما به کم شي. یو نښه دا ذکر شوی وه، یو نښه دا ذکر شوی چې قرآن ویلو کې به ډېر مهارت وي، خو د مرۍ نه به کته نه ځي. دلته دا بله نښه واله، قراءة القرآن دون التدبر، قرآن به وي خو سوچ به پکې نه کوي. زه ته یو حدیث ویم، ډېر ناشنا حدیث دی، امام طبراني رحمه الله راوړی د عقبه بن عامر رضی الله عنه. وی سيخرج قوم من امتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي یشربون القرآن کشربهم اللبن، دا قرآن به داسې وي لکه پی چې څښي. پی سړی څنګه څښي؟ یو غړپ چې وباسي شړوکي ختم شي. قرآن به هم دقه شی دی. ځکه علماو لکه علامه مناوي رحمه الله دا د دې حدیث لاندې لیکلي دي، وایي مطلب یې دا دی چې څنګه چې د انسان پی زر ختم کړي او ګیلاس خالي کړي او لوښی خالي کړي، دقه شان به دی د قرآن په یو کړ سره وایي په زور او شور سره به لګي، نه به په معنه پوهېږي، نه به په احکامو پوهېږي او نه به په اسرارو او په حکمتونو پوهېږي، بلکې دا ژبه به په قرآن داسې رواني لکه څنګه چې سړی کله چې سړی پیس کړي دا ژبه کته بره کوي که نه کوي؟ دقه شان به دا ژبه داسې کې هم دی کته بره کوي، اوس فایده پکې نشته، صرف تلاوت دی. نو علماو د دې دوه معنی ذکر کړي دي حدیث. یو دا ده چې د هغې د دې معنی سره دا حدیث بیا برابر دی دلته، لکه دا نن سبا چې دا خلک په رجوع کې ختم کوي، درې ورځو ختم، درې ورځو. نو پرون حاجي صاحب قصه وکړه، کرسۍ باندې ناست دی، ما ته دې خیال دی که نه؟ پرون حاجي صاحب قصه وکړه چې هغه قاري یاد کړو چې هغه په یو ځای باندې په یو رکعت کې 18 سپارې ویلي، 18 سپارې ویلي دي. د شاته خلکو یې بیخ بنیاد ویسته دي. نو ته سوچ وکړه 18 سپارې خو به د داسې نه ویلي چې ذلک الکتاب لا ریب فیه، دی به داسې لګي او په ارام او تاله 18 سپارې ویلي. 18 کې خو به دم څه حل کړی که نه. نو چې بیا خلکو مولوي صاحب راګیر کړو چې قاري صاحب راګیر کړو چې لکه الله دې پوه کړه خو دا خلک تباه کړو. وی هغه وایي چې زه هم راکته کېدم خو بیا مې هغه ملا نه کته کېده. او دا صحیح خبره چې کله سړی ډېر ودرېږي نو بیا ملا نه کته کېږي. نو چې 18 سپارې یو سړی ووایي په ولاړه نو خو ملا یې نه کته کېږي نه. هغه وایي چې زه کته کېدم ځان لګو، نور هغه ملا کته نه تله. دا اوس قرآن پورې ټوغې دي. د حدیث کې دې ته نښه شوې ده چې قرآن به داسې وایي لکه پی چې څښي. ته لکه په یو رکعت کې ته 18 سپارې وایي، په دې کې به څه سوچ کړی؟ دی په دې څه پوه شوی نه. د دې رجوع دا ختمونه او د زموږ په دې ملکونو کې د قاریان په دې رجوع کې داسې ټیسې راورېږي نه، د هر ځای نه راوځي. دا د کاروبار میاشت د قرآن نه کاروبار جوړ کړی، بس هر سړی وینا هم کوي. زموږ جومات ته قاري صاحب وګوره او قاریان هم وایي، که څوک جومات ته معلوم موږ ته ووایه په روژه کې دقه یو تپوس دی قاریانو د یو بل نه، او بیا کوشش دی چې دې کې ختم کړو چې بل له ورشو چې کې ختم کړي بل له ورشو. نو بیا به سره اتفاق کوي. نو بیا د اتفاق پورې بیا د قرت تعلق ساتي. که پیسې شوړه دې ښه ورکوله لږ به دې پې پوه کړي، او که شوړه دې برابر نه ورکوله نو بیا دې پې پوه کوي نه. او خلک هم خوشحاله دي. زمونږ قاري صاحب خو ماشاءالله وي 3 ورځو کې ختم وکړو. ماشاءالله څوک پې پوه شوي وي زمونږ قاري صاحب په نه دی پوه شوی، موږ پسې پوه شوي. دوی شاته ولاړ دي بس الحمدلله آمین او دې کې امین سره وپته لګي او ضالین سره وپته لګي. صورت اخرنۍ سره به ته معلومې هم ته یې نشي معلومولی چې قرآن ورته ښه ټیټ یاد وي. نو هغه صرف دومره معلوم کړي چې د اخرنۍ ټکی د پلاني ځای ووایي. نور ده ته هم دا پته نه لګي چې دی په دې منځ کې په کوم ځای کې لګیا و. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
او قرآن ختم شو دا په قرآن پورې ټوغې نه دي مذاق نه دی دا مذاق دی د الله په کتاب پورې الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الله صفت کړی دا خلکو چې کتاب لولي قرآن کې لولي نو هغه حق یې ادا کوي کوم چې د قرآن حق دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت دی چې کان یقطع قراءته آیة آیة پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو آیت ودرېدو جړل به پکې کوم ځای کې به د رحمت خبرو د الله نه به رحمت و کوم ځای کې به د عذاب و پناه به ونیو په الله پورې داسې قرآن ویل پکار دی نو قرآن وایو پوهېږي په نه چې څه دي پکې نو زموږ د اکثر قاریان زموږ د زمانې نه دا په قرآن باندې نه پوهېږي چې قرآن کې څه دي او څه نه دي او ټوغې او مذاق کوي لطیفې په دې قرآنونو پورې جوړې کړي دي د قاریانو دا حال دی لکه بعض صورتونو د نومونه داسې وي چې پای پسې بیا لطیفه جوړه کړي زما ذهن کې نه راځي خو د قاریانو د طالبان چې قرآن یادوي دوی د صورتونو پورې نوم پورې خاندي کله نه کله او کله یو آیت پورې خاندي ټوغې کوي نو قرآن چې سړی د هغې لطیفې پې جوړوي او ټوغې پورې کوي والعیاذ بالله دی په قرآن څه پوه شي او سبا الله دته د قرآن هغه نور او هغه بصیرت هغه به ورته نصیب کړي هېڅکله نشي کېدی دویم معنی چا دا ذکر کړی د بعضو علماو وی د دې مطلب دا دی چې په دې امت کې به یو فرقه پیدا شي چې هغوی ته څه ویلی کېږي خوارج د خوارجو تفصیل ما مخکې کړی حدیث کې دی لا یجاوز تراقیهم چې دوی د مرونه به نه کوزي او د خوارجو هم یوه نښه ده یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم قرآن به وی خو د مرۍ نه به کته نه کوزېږي عمل به پرې نه کوي نو چا دا ویلي دي چې دلته مطلب دا دی چې امت کې به خلک قرآنونه ختموي لکه د رجوع کې او په معنی به یې نه پوهېږي بس مقصد به دغه چې ختم وکړم او چا ویلي چې د دې نه مراد خوارج دي دواړه معنی صحیح دي والعلم عند الله